پر کومو خلکو باندې زکات ورکول فرض او واجب دي. اول شرط زکات د پاره شرط دا دی چې مسلمان به وي. په کافر باندې زکات نشته، کار څومره مال ورسره وي. ځکه زکات عبادت دی، د اسلام حکم دی، د عبادت حکم او د امر مسلمان ته دی، کافر ته نه دی. دویم شرط بالغ به وي، مسلمان به وي، بالغ به وي. په نابالغ ماشوم باندې هغه نابالغ ماشوم که هر څومره پیسې او سرمایه ولري زکات ور باندې نشته چې در څو پورې بالغ سوی نه. د بلوغ سره د بالغ کېدلو سره مخکې ماشوم هغه مکلف د اسلام د احکامو نه دی. دریم شرط عاقل به وي، عقلمند به وي. پر لیونی باندې، پر پاگل او مجنون لیونی باندې زکات نشته. اگر چې د دې لیونی په ملکیت کې هر څومره مال وي، هر څومره سرمایه ولري، لیکن په مجنون چې همیشه لیونی وي، دماغ ختم او فیل وي، په د باندې زکات نشته. ځکه زکات یو عبادت دی او د عبادت حکم هغه چاته کیږي چې عقل لري، د عقل نعمت لري. څوک چې عقل نه لري هغه باندې د عبادت حکم نشته. څلورم شرط دا دی چې مال به بقدر د نصاب، یعنی نصاب ته برسېدلی. که چیرې مال تر نصاب کم و بیا زکات پکې نشته. اوس نصاب څو دی؟ عموما 2.5 تولې سپین زر یا د دغه په مقدار باندې چې څوک نغدي روپۍ لري یا د دې په مقدار باندې څوک مالی تجارت لري، تجارتي شی لري، د کاروبار یو شی لري، په دغه سړي باندې زکات واجب دی. او که چیرې د نصاب څخه کم 2.5 تولې د هغه څخه کم ولو نو بیا دا سړی مالدار نه بلل کیږي، په دې باندې بیا زکات نشته. پنځم شرط دا دی چې مال باندې به ملک تام وي، یعنی په مال باندې به د چا چې مال دی دغه به قبضه ور باندې وي. صرف دا چې یو شی د په ملکیت کې دی قبضه ور باندې نشته، نو په هغه کې تر اوسه چې در څو قبضه نه راغلی زکات نشته. مثلا د یو نجلۍ نکاح سوی ده، ولور او حق مهر مقرر سوی، لیکن در اوسه پورې د ولور یو روپۍ ودې ته نه ده ورکول سوی. په دې مابین کې کال تیر سو، د یو نجلۍ مهر مقرر سوی دی 5 لکه، 4 لکه، 3 لکه، لیکن کال تیر سو ودې ته در اوسه پورې د مهر روپۍ لا نه دي ورکول سوي، د ولور روپۍ نه دي. پر دغه نجلۍ باندې دغه ولور زکات چې اگر چې کال تیر سي زکات نشته ور باندې، چې در څو د دې قبضې ته نه راغلي، د دې لاس ته د مهر نه راغلی. یا دغه رقم یو چا سم مال سرمایه او پیسې ور سره وي، هغه ورک سو، د ورکېدو کال اوس پر د باندې دغه ورک مال زکات نشته. یا د یو چا د مال تجارت یا روپۍ غلاس وي، یا یو چا مځکه یا یو مال تجارت یو شی و جن غصب کوي، په زور جن واخستی ولاړی پټ سو، او د دې مالک دغه د غلا مال یا چا جناخستی په زور دغه په برتره حاصلولو باندې لاس ته راوړلو ته د اغلو د هغه غاصب سه د لاس سکشولو باندې قدرت نه لري. په دې مابین کې کال تیر سو، زکات ور باندې نشته چې در څو د خپل شی برته خپل قبضه کې نه راغلی. دغه رقم یو سړی یو چاته پیسې په پور ورکړي، 15 لک روپۍ یو چاته قرضه او پور ورکړي، اچاته چې پور ورکړي او مقروض ولاړي وتښتېدي، پیسې هم د ځان سره ویوړې، د پور او قرضه یې ویوړله، موبایل هم بند کړی دي، اته پته هېڅ هم نه دي معلوم چې چیرې دي، مړ دي که ژوندی دي. په دغه مال چې پر چا باندې د پور باندې دی دغه پیسو کې هم زکات نشته چې در څو پورې د پیسې وصول سوي نه. په دې ټولو صورتو کې چې د پیسې وصول سوې نو د گذشته د تیرو کلو زکات نشته، صرف د یو کال زکات، د دې کال زکات به ورکړي. شپږم شرط دا دی چې مال د مالدار مال د صاحب نصاب چې کم سرمایه ده هغه به د قرضو د پورو څخه خلاص، یعنی د خلکو پورونه به نه ور باندې. که چیرې د یو سړي سره 8 لک روپۍ دي خو 11 لک روپۍ پر د باندې د خلکو باندې دي،
اوس پر دې سړي زکات نشته، ځکه د ده هغه 10 لک روپۍ په پورو کې ولاړې، 1 لک روپۍ لا مزید د خلکو پور ورباندې دی. نو شپږم شرط دا دی چې مال د مالداره مال د صاحب نصاب مال به له پورو خلاص وي، چې څومره پورونه ورباندې دي د قرضې د خلکو پر باندې دي، هغه قرضې جن ماینس کې هغه جن وباسي، صافي سرمایه څو پاتې سو د هغه به زکات ورکړي. دغه رقم د یو سړي پر نور خلکو باندې مثلا نقد روپۍ د یو سړي سره 10 لک روپۍ ورسره دي، خو 15 لک روپۍ هغه د پر خلکو باندې دي. اوس آیا دغه د چې پر خلکو باندې دي دا په سرمایه کې اچي بیا به زکات ورکړي که به خالي د 10 لکو چې د په لاس کې دي د دې زکات ورکړي؟ علما لیکي چې هغه پور ته کتل کیږي، که هغه قرض او پور په اساني سره وده ته رسېدی یا د هغه د وصولېدو امید وي چې و دا و چاته تا پور ورکړي هغه سړی نه تښتي نه غلا کوي نه شاټوي بلکې دا پور دا قرض برته ورکوي یو څه وخت بعد، بیا خو بهتره ده چې د 60 کال زکات هم وباسي، که د 1300 زکات نه ورکړي هغه هم وباسي. خو دته دا اختیار دی د 60 کال زکات ورکړي، بیا چې څومره هغه د چې پر خلکو پورونه باندې دي د اصولي امید استه هغه هم افضل ده چې زکات وباسي. که چیرې نه ویستلی بیا چې څنګه دا قرضه وصول سوله د 13 کلو زکات یې نه ویستلی هغه به هم اوس باسي. دویم دا چې په مال تجارت سو یا تجارتي شیان سو د دکانداري شیان سو په دې کې خلک ډېر سهوه کیږي، وایي رانیولی مې په څو دی چې په څو مې رانیولی دي په هغو نه د هغو زکات ورکوم. ګورئ د زکات په اعتبار په حساب کې قیمت خرید معتبر نه دی بلکې قیمت فروخت معتبر دی. یعنی زکات به ته د هغه حساب ورکوې چې په څو ته اوس په مارکیټ کې څو قیمت ویلیو لري یا یوه ګراک ته په څو باندې ته ورکوې، په څو باندې خرڅوې د هغه حساب د هغه مقدار به زکات ورکوې. دغه رقم یو سړی دی 10 لک روپۍ لري خو لیکن کوزده کړې ده 15 لک روپۍ ورښځې ته مهر ورکوي ولور ورکوي. اوس دې ته بیا کتل کیږي که چیرې اراده وله چې دا ولور ورکم نو دا پیسې پر ده پور دي، اوس به دی د 10 لکو نه د 15 لکو زکات ورکوي، ځکه 15 لکه د کور والا د زنانې ولور ورباندې دي، د هغه مهر دی. او که چیرې د ورکولو اراده نه وه چې ولور نه ورکوم بیا خو نو دا سرمایه د ده بلل کیږي، بیا به پوره مال د 10 لکو به زکات باسي. اوم شرط دا دی چې مال به د حاجاتو اصلیه او فارغ یو سړی به قدر مقدار نصاب مال لري او زکات په کم مال کې دی د هغه مالو څخه به زکات ورکوي چې د حاجات اصلیه او فارغ کني د حاجات اصلیه او شیانو کې زکات نشته، چې کم شی د انسان حاجت وي په هغه کې شریعت اسلام دین هغه د دسه زکات نه غواړي. مثلا د یو سړي د اوستوګنې کور دی، بنګله د مکان دی، هغه که د هر څونه زیات قیمت ولري دی کې اوسیږي یا د اوسېدو دپاره ده په دې کې زکات نشته. د اغوستلو کالي کپړې که نارینه وي که زنانې وي دا د انسان ضرورت دی، په کال کې 1 ور 2 ور اغوندي، د ګرمۍ کالي جلاوي د یخ دا جلاوي دی کې زکات نشته. د کور سامان فرنیچر سو الماریانې سوې شوکیزونه سو فرنیچر سو په دې کې زکات نشته. دغه رقم د انسان د خپل سوارلۍ دپاره ګاډي او موټر دی، موټر سایکل دی، سایکل دی، یا دغه رقم آسان دی، حیوانان دی، یا د کور د ضرورت استعمال دپاره د یو چا سره غوا ولاړه ده یا ګامیش یا وزې خو د کور بچانو هغه پکې ګزاره چلاوي په دې دی، یا د سوارلۍ دپاره حیوانان دي، په دې ټولو کې هغه نست زکات نشته. ګاډي موټر سایکل چې د کور د ضرورت دپاره یي په دې کې ذاتی استعمال دپاره یي که هغه څونه زیات قیمت لري په دې کې زکات نشته. دغه رقم د کمپیوټر سو موبایل سو د یو چا کارخانه ده د بسکوټو د کپړې یا د بل شي په هغه کارخانه کې فیکټري مشنګري لګولې ده په هغه مشنګري باندې زکات نشته که هر څونه زیات. دغه رقم د سکول د کالج د مدرسې دپاره چې کوم طالب علمان سکول وای یا سبق وای یا کتابونه پکې وای دا کم کتابونه چې دي کرسیانې سوې کمپیوټران سو په دې ټولو باندې زکات نشته، دا د زکات څخه مستثنا دي. یو خبره دلته عرض کول غواړم
یو دی وجوب زکات، یو دی مانع عن اخذ زکات. دا دوه شیان دي. یو دا دی چې زکات پر چا واجب دی، د هغه دپاره خو دغه شرایط دي چې موږ اوس بیان کړل. یو دی مانع عن اخذ زکات، یعنی یو سړی به قدر نصاب سرمایه سره زر سپین زر نغدي روپۍ او تجارتي مال خو نه لري، لیکن د ضرورت زیات سامان یا د ضرورت سامانونه دونه لري چې هغه و نصاب ته ورسیږي. د ضرورت زیات سامانونه شیان دی لري چې نصاب ته ورسیږي، نو یا خو هغه د ضرورت څخه زائد وي یا داسې کم استعمال وي چې په کال کې یو دوه ور استعمالیږي، دا هم د ضرورت څخه زیات بلل کېږي. دغه چې په قدر نصاب ته ورسیږي دا اگر چې زکات خو ور باندې په دې سړي نسته، لیکن دا سړی غنی په بلل کېږي، دا مانع عن اخذ زکات دی. داسې سړی بیا د بل چا څخه زکات فطرانه نشي اخیستلی، بلکې پر ده باندې فطرانه او قرباني بیا واجب ده. اگر چې دی په خپله زکات نه ورکړي، لیکن د بل دا نشي اخیستی، ځکه په دې شیانو سړی مالداره ګرځي. دا مانع دی عن اخذ زکات. اتم شرط، مال به بقدر د نصاب او پر نصاب باندې به کال تیر سوی. که چیرې د کال په شروع کې زیات و، په مابین کې کم سو، په اخر کې بیا و نصاب ته ورسېدی، دا سړی بیا زکات ور باندې فرض دی. د بل کال انتظار به نه کوي چې په کال کې د کال په مابین کې خو یار تر نصاب راکښته سو کم سو، بلکې د کال په اول او په اخر کې چې په قدر د نصاب دی مال او پر دې باندې کال تیر سو، په دې ټولو کې زکات شته.